السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما ګرانو محترم ورونو، موضوع چې زه پې خبرې کول غواړم هغه تقلید او اهل تقلید دی. هغه خلک چې تقلید کوي، بعضې خلک به وایي چې تاسو ولې دې مسلو پسې رااخیستې ده تقلید او تقلید خو څه وکړو، مجبوري ده. نن سبا چې ګورئ ټوله دنیا په همدغه شي کې اخته ده او د امت د ناکامۍ یا د ذلت یو سبب همدغه تقلید دی. نو باید په دې باندې موږ څومره خبرې کولی شو باید وکړو. تقلید په شریعه کې لکه امام ابن حمام او مولا علي قاري حنفي تعریف کړی وی هو العمل بقول الغیر بلا حجه، د یو چا په قول باندې عمل کول هغه چې حجت نه وي. مثال یو عالم دی دا خبره مني خلاف د قرآن و سنت، دا تقلید شو. بعضې خلک وایي چې تاسو خو هم د امام بخاري خبر منئ نو تاسو هم تقلید کوئ. نو موږ ورته وایو چې دې ته تقلید چا ویلی دی؟ دا خو تقلید نه دی. امام بخاري موږ ته حدیث را مخکې کي، سند را مخکې کي چې حدثنا عن فلان عن فلان وعن فلان عن رسول الله، رسول الله سلام ته ورسي. او ما تقلید دې ته ویلي چې خلاف د قرآن و سنت یو شی او هغه ته ومني. دا خو موږ ته سند سره خپله مشاهده راښیي چې زما استاذ هغه استاذ دغه استاذ هغه نه اورېدلي، دې ته مشاهده وي. دا تقلید نشو. که چېرته دا تقلیدي حنفیان صحیح بخاري وایي، حنفیان صحیح مسلم وایي، ابن ماجه، ابو داود، ټول حدیثو کتابونه وایي، دوی بیا بخاریان شو، ځان ته د بخاریان وایي، حنفیان نه، ځکه دا هم تقلید شو. ځان ته د مسلمي وایي، دا هم تقلید شو. د تفسیر کتابونه وایي لکه ابن کثیر هغه چې وایي نو دا هم بیا دوی وایي چې تقلید دی. ځان ته د ابن کثیري وایي، ابن کثیري. یو چا خبره منل مدلله دا تقلید نه دی. که دا تقلید شو د جومات کې چې دا ملایان د دوی ناست دي او دوی چې خلکو ته وایي چې فلانۍ مسله داسې او فلانۍ داسې او دا عامي چې دې خبره ومني، نو آیا بیا دا د جومات د مولا مقلد شو؟ د ابو حنیفه مقلد نه شو؟ هغوی مو چې نه نه مقلد خو د ابو حنیفه دی، ځکه دا تقلید نه دی. قرآن و حدیث مدلله خبره منل دا تقلید نه ویل کېږي. ما ویلي که نو خلاف د قرآن و سنت یو خبره منل، یو چا پسې پټې سترګې تلل چې په منځ کې شی موجود نه دې ته تقلید وي. او امام بخاري چې موږ ته څومره حدیثونه راوړي هغه په سند سره رامخکې کوي، هغه مدلله او مشاهده ده، هغه هېڅکله په تقلید کې نه راځي. د مقلدینو ورونو ته بعضې شبهات راغورځېدلي دي. مثال بعضې خلک وایي چې موږ سره خو هم دلیل شته، رفع الیدین موږ نه کوو دلیل موږ سره هم شته، فلانی شی موږ نه کوو دلیل موږ سره هم شته. او بعضې خلک وایي چې ګوره هغه سره خو هم دلیل شته. نو صرف په دلیل باندې کار نه کېږي. ګوره دلیل به تا ته یو کرسچن هم راوړي، هغه چې کله په قرآن باندې رد کوي نو قرآن نه دلیل راوړي چې ګوره ستاسو قرآن کې لیکلي چې قتلونه وکړئ، بې ګناه خلک ووژنئ، هر چېرته چې دلیل درته د قرآن نه راوړي. نو آیا خبره صحیح ده؟ نه. قادیانیان د رسول الله سلم چې نه مني اخرنی پیغمبر، دوی د قرآن نه دلیل ورکوي چې رسول الله سلم نه بعد هم پیغمبر راځي. نو آیا دلیل به قابل قبول نه؟ دا خبره دوی غلطه ده چې بعضې خلکو چې دوی خو هم دلیل راوړي. دوی مثال اکثر آیتونه د قرآن نه په د تقلید د اثبات کې ورکوي. مثال دوی وایي چې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تاسو پوښتنه وکړئ اهل ذکر نه، علماو نه، که تاسو نه پوهېدئ. نو موږ ته دا سوال کوو چې ګوره دلته آیت کې خو الله وایي چې فاسألو، پوښتنه ترې وکړئ. او ابو حنیفه رحم الله خو مړ دی، څنګه ترې موږ پوښتنه وکړو؟ قبر ته ورشو، لکه بعض دوی خپل کتابو کې لیکلي چې خضر علیه السلام د هغه نه په قبر کې هم فقه زده کوله، موږ هم دا کار وکړو. دا خو ناممکنه خبره ده. بیا اهل ذکر یو نه جمع کړی، جمع ده اهل ذکر، تاسو پوښتنه ورته وکړئ. نو یو ابو حنیفه رحم الله موږ ونیسو، دا د کوم ځای خبره ده؟ بیا دوی د قرآن یو بل آیت همیشه چې هر چا سره کښېني بس عامي دی او کار څوک اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم، دا آیت دې ځای پورې ووایي. چا یو کس ته چا ویلی قرآن کې د کوم آیت ډېر خوښ دی، وایي لا تقربوا الصلاه، وایي مونږ ته مه نږدې کېږه. نور یې پرېښودلی وایي چې وانتم سکاره، ته چې نشه کې بیا مور نږدې کېږه، داسې نه چې همیشه مور نږدې کېږه. دویم نیمایي آیت وایي الله وایي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول، الله او د رسول اطاعت وکړي. واولو الامر منکم، د اولو الامر د علماو کوم کسان سره چې علم دی د هغوی هم اطاعت وکړي. خو فإن تنازعتم في شيء، که دوی سره تنازع پیدا شوه
اختلاف پیدا شو څه وکړي فردوه الى الله والرسول الله او رسول طرف ته بیرته مراجعه کوي هغه پسې به نه ځئ چې دا زما د امام خبره ده زما د مفتي خبره ده نه دوی وایي چې دغه څلور دانې امامان حق دي څلور دانې حق دي څنګه حق دي ټول عمر ته یو طریقې باندې مونځ کې د حنیفیانو په طریقه باندې یو ورځ دې هم داسې ونه ویل چې راځه دا شپېته څلوېښت کاله مې یو رقم مونځ کړی نور څلوېښت بل رقم مونځ کوم زما ورونو د دوی خبرې د عقل په خلاف هم دي مثال که ته یو کس ته وایي چې دا څلور واړه لارې چې دي سړکونه یو شی دي منزل ته د یو شی رسي په نیم ساعت کې مثال یو کس به وایي چې بس ټول یو شی دي په هغه لاره باندې چې زه لاړ شم صحیح ده خو یو کس وایي چې نه په دغه لاره زه حتما ځم په نورو نه ځم نو حتما په نورو لارو کې کوم خرابۍ لیدلی نو دوی چې کله وایي چې موږ یو امام نیسو او څلور واړه پسې نه ځو خو حتما غلط شو یو کس چې ته صحیح وایي ورته خو حتما د هغه لاره هم راټینګه کړه نور امامان وایي چې رفع شته د دوی جوماتو ته چې لاړ شي په رفع الیدینو باندې خلک وهي نور امامان وایي چې امین په جهر سره وایي دوی جوماتو ته چې لاړ شي تا په امین باندې وهي څنګه په حق باندې شو دا کوم ځای په حق باندې شو دوی دا خبره دجل د دروغ دي حقیقت پکې نشته بل اکثره چې دوی نه پوښتنه وکړي ته ورته وایي چې ته ابو حنیفه رحمه الله پسې ولې ځې په دې څلور واړه امامانو کې نو دوی وایي چې هغه موږ ته دین اسانه کړی دی یعنې مطلب رسول الله صلی وسلم دین ډېر سخت پرېښی و امت ډېر په مشکلاتو کې اچولی و ابو حنیفه رحمه الله راغی هغه د امت د سختۍ نه خلاص کړه خو دا غلطه خبره ولی موږ پوښتنه کوو چې دا دین په کوم ځای کې اسانه کړی او تا کوم کتاب یې د هغه ویلی زما ورونو د فقه یو کتاب هم ابو حنیفه رحمه الله نه دی لیکلی یو چلنج سره او د ابو حنیفه رحمه الله یو کتاب هم نشته یو بعضې خلکو یې فقه اکبر چې هغه یو پنځه شپږ پاڼې کتاب دی هغه منسوب کوي خو هغه د ابو موتی البلخي کتاب دی هغه هم لا صحیح سند سره نه دی نو خپل کتاب نه د حدیثو شته نه د کوم کتاب شرح شته یو هم نشته نو کوم ځای کې دا دین اسانه کړی وروره یو طرف ته وایي چې اسانه کړی بل طرف ته کتاب نشته بل طرف ته تعویل هم نه دی د فقه کوم کتابونه چې دي لکه هدایه کنز قاضي خان عالمگیری دا ټولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو حنیفه رحمه الله نه بعد 400 300 600 کاله بعد لیکل شوي د حنفي فقه ټول کتابونه یو ابو حنیفه رحمه الله نه لیکلي اوس داسې دروغ اوس پرې منسوب کړي سندي خبره نه نو څنګه یې تا اسانه کړی بله دې خبره کې ګوره دوی خپله اوس بیا نه پوهېږي چې پوښتنه چې دي هېڅ نه پوهېږي چې کوم ځای کې اسانه کړی بله دوی نه موږ یو ساده سوال کوو دوی وایي چې څلور دانې امامان په حق دي نو موږ دې پوښتنه کوو چې ته د ابو حنیفه دی کې ولې دې ونیوه دا نور درې واړه دي ولې دغه نه که راټینګ نه که ولې علت څه نو حتما د دې جواب خو داسې کېدلی شي چې ابو حنیفه رحمه الله سره علم ډېر که نه داسې جواب دی که داسې نه وي خو بیا خو غلطه خبر ده که علم ورسره نه نو چې علم یې ورسره ډېر نو د علم په کوم ځای کې ورته راوښیي د علم کتابونه یې ته موږ ته راوښیي علما خو د امام مالک باره کې وایي د نورو علماو باره کې وایي اوس که مثال ته څوک وایي د امام مالک علم څه موږ به د معتا د امام مالک ورښکاره کړو چې دغه ده امام احمد مسند لیکلی غټ 100,000 حدیثونه امام شافعي هم لیکلی نور کتابونه ابو حنیفه رحمه الله کتاب نشته او بیا هم ته اوس پرې خوښ نو ته څنګه پوه شې چې هغه په علمي لحاظ سره د ټولو نه بهتر دی دا ګوره ستا تناقض د دې خبرې ته فکر وکړه ته څنګه یو پسې روانې بل موږ دوی نه یو سوال کوو دوی وایي چې موږ زه په قرآن او سنت نه پوهېږم ځکه ابو حنیفه رحمه الله پسې زما صحیح ده دا خبره ومنله موږ دا سوال کوو که چېرته د ابو حنیفه رحمه الله یو قول د قرآن او حدیث په خلاف راشي ته یې منې د قرآن او حدیث په خلاف چې خبره کړي دا به حتما وایي چې نه زه خو نه منم نو زمونږ دې سوال دی وروره چې ته څنګه پوهېږې چې دا خبره د قرآن او سنت په خلاف ده ته خو وایي چې زه په قرآن او سنت پوهېږم نه آیا ته دا قول په قرآن او سنت پیش کې چې ورېږه زه دا خبره ګورم په قرآن او سنت مخکې کوم که صحیح خو رخلم که صحیح نه ونه رخلم که دا کار دی که خو ته اهل حدیث وي که دا نه کوې خو ته خو بیا داسې وایي چې نه که غلط دی او که صحیح زه یې منم او ستا قول نه همدا معلومېږي چې صحیح او غلطه دواړه منې ځکه ته وایي چې ته په قرآن او سنت نه پوهېږې چې ته نه پوهېږې ته د بیا هغه په قول باندې څنګه پوه شوې چې هغه په قرآن او سنت باندې مخکې کې ځکه ته خو د تقلید د ابو حنیفه ځکه کوې چې ته خپله نه پوهېږې ګوره دا تناقض دی دا پوښتنه دی د مولایان نه وکړئ ګورئ د عامیانو خو په هېڅ شي باندې خبر نه دي الله یې دوی ته زموږ ټولو سره هدایت وکړي دا د مولایانو د لاسه ټول د
داسې خراب شوي که نه دوی ډېر ساده دي او رسول الله سلم سره مینه کوي دوی مولان نه پوښتنه وکړي. بل یو دوی خپلو کتابو کې لیکلي چې یو کس دغه نشي کېدلی فقهاو نه نشي شمارل کېدلی تر څو پورې چې 3 ځله حدیثونه زده نه وي حافظه کې. امام شافعي خو عم دی او د امام مالک موطا ده امام احمد مسند ده روخه د ابو حنیفه رحمه الله بارک اعوذ بالله موږ داسې نه وایو چې ابو حنیفه رحمه الله سپکاوی کوو خو د دوی په رد کې موږ دا خبرې کوو دا ردن دی موږ دفاع کوو د ابو حنیفه رحمه الله ځکه دوی خلکو اوس په دروغ تړلي دي او غلطې خبرې اوس پې تړلي دي موږ د هغو دفاع کوو. نو راودرېږه کتاب دا خپله رد دی په دوی باندې دې خبرو ته که دوی فکر وکړه نو حتما به ځان سره پوه شي چې ولا زموږ خبرې خو هسې دروغ دي دا چې وي موږ بس یو څه پسې خوشي یو بس بیا الټه پلټه خبرې شروع کړي موږ ته د قرآن او سنت نه راوښیي چې میښه حلاله ده نو چې میښه حلاله نه وه ابو حنیفه رحمه الله راغی هغه حلاله که مخکې دا حلاله نه وه یعنې ابو حنیفه رحمه الله باندې ته تکفیر کوي چې د الله او د رسول په ځای هغه کارونه کوي نعوذ بالله حلال او حرام خو الله او رسول طرف نه راځي ته څنګه دا خبره کوې نو تا ته نه معلوم داسې وایي چې ما ته نه معلوم چې ما ته راوښیي موږ به یې راوښیو قرآن او سنت نه قرآن او سنت کې موږ وایو چې هر څه شته عبادات معاملات هر څه پکې شته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو شی پاتې نه دی چې یقربکم الی الجنه ویباعدکم من النار تاسو جنت ته نږدې کې او دوزخ نه لرې کې ما ټول درښودلي دي الله قرآن کې چې الیوم اکملت لکم دینکم دین مکمل دی چې دا دین مکمل دی نو آیا دا ټول شیونه پکې موجود دي که نه دي آیا دین د ابو حنیفه رحمه الله شرح ته محتاج دی که د هغه شرح نه وای نعوذ بالله دا دین به نامکمل نو زما ورونو دې خبرو باندې ځان سره سوچ وکړئ او د یو کس پسې تګ سترګې پټول دا صحیح نه دي قرآن او سنت باندې زموږ عمل دی او هر څوک چې وایي چې دا خبره صحیح نه ده موږ هغه سره همیشه بحث مباحثې ته هم تیار یو ورورولۍ په دغه کې او موږ چا نه ویرېږو الحمدلله ځکه چې موږ سره حق دی حق چې چا سره هغه د چا نه ویرېږي نه لا یخافون لومة لائم موږ سره حق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې داسې نه ویلي چې زما امت کې بعضې ډلې دغه به شافعیان نومي مالکیان نومي هغه به جنت ته ځي نه وعلیکم بسنتي وسنة خلفاء راشدین المهدیین صحابو ته پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امت چې په 3 فرقو کې تقسیم شي کوم یو به جنت ته ځي وایي ما انا علیه واصحابي زه چې په کوم شي باندې یم او زما صحابه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم دین باندې وفات شو هغه څه قرآن او سنت صحابه او ابو بکر عمر عثمان رضی الله عنه چې خلافت کو آیا د ابو حنیفه رحمه الله فقه موجود و نه 80 کاله بعد هغه پیدا شو هغه صحابه چې دین باندې عمل کړی تابعین او غلط دین باندې عمل کو دوی خلق دي د الله نه ویریږي چې غلط دین طرف ته غلط لارو طرف ته خلق دا کوي او هر انسان د ځان سره سوچ وکړي ځکه قیامت ورځ راخوشي ده موږ نه خو په قبر کې 3 سواله کوي چې من ربکم من دینکم من امام من رسولکم رسول دې څوک دا پوښتنه نشته چې من امامکم خلق به افسوس کوي کوم خلکو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع نه کړي نو خدای مکه چې تاسو په خلکو کې رانه شي او ان شاء الله په دې خبرو باندې ځان سره سوچ وکړئ او ضد نه دی انسان ځان لري ساتي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تکبر دا حق ته د کور کولی وای غمت الناس وای بطر الحق وغمت الناس حق ته د کور کول او خلکو کوډی ګڼل دا تکبر دی نو باید دینه موږ ځان وساتو. السلام علیکم ورحمة الله.